د فوټبال دا په زړه پورې سیالۍ د کندوز پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیریت له لوري د دغه ولایت د 1400 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ 2 میاشتې وړاندې پیل شوي چې نن د شیرخان لیسې په اتلولۍ او غازي خان لیسې په نایب اتلولۍ پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست مسؤلینو په خبره د دې سیالیو له ترسره کولو یې اصلي موخه له نشه یي توکو د ځوانانو ژغورل او ورزش ته د هغوی هڅول دي. هدف از این تورنمنت رشد و زمینه سازی ورزش برای شاگردان مکاتب و بخاطر رشد جسمی شاگردان مکاتب و دوری جوانا از مواد مخدر و دیگر دخانیات این مسابقات برای انداخته شده بود. په ورته مهال د ښوونځیو زده کوونکي د فوټبال یا د سیالۍ د زده کوونکو سالمې روغتیا او تفریح په برخه کې اغیزمنې ګڼي او په راتلونکي د ورته سیالیو د جوړېدو د دوام غوښتنه کوي. این تورنمنت در میان 16 تیم برگزار شده بود که ما خوشبختانه تانستیم امروز مقام اول را از آن خود کنیم و بسیار احساس خوشحالی داریم. خواستم از ریاست معارف از آمر صاحب ریاست معارف دیگه همی است که انشالله تورنمنت های بعدی که برگزار میشه خوبتر و بهتر شود تا بتوانیم ما جوانا پیشرفت درست بکنیم و از طریق فوتبال ورزشکار خوب به جامعه باشیم. د فوټبال دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره شوې چې له دې وړاندې هم کندوز د کرکټ او فوټبال د ورته سیالیو ترسره کېدو کوربه و.